سلامونه او ستړي مشئ. زه فرحناز الکوزی یم، تاسو له شال تلویزون نه د لنډو خبرونو لیدونکي یاست. نن شنبه ده، د جولای 14مه نیټه ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونه او طوفان 30 تنه وژلي او 230 کسان یې ټپیان کړي دي. شال تلویزون ته سیمه ییزې سرچینې وایي چې ویجاړونکو سیلابونو ننګرهار، لغمان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا او وردګو ولایتونه ځپلي دي. سخت طوفان او سیلابونو کورونه وران کړي دي او کرنیزو ځمکو ته یې پراخ زیان اړولی دی. د یو بس د اوښتو له امله په بغلان ولایت کې 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. ځایي سرچینې وایي نن سهار یو مسافر وړونکي بس د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په مربوطاتو کې چپه شوی، چې له امله یې 12 تنه مړه او 40 نور ټپیان دي. د سرچینو د معلوماتو په حواله دغه بس له کابل څخه د بغلان پر لوري روان و. د هرات ولایت د حوزوي روغتون مسؤلینو خبر ورکړی د ورځې څه باندې 1000 ماشومان چې پر موسمي ناروغیو اخته شوي دغه روغتون ته راوړل کیږي. د ډاکټرانو په خبره د هوا له ګرمېدو سره ډېر دغه ماشومان په ناستې او کولرا ناروغۍ اخته شوي دي. د دې روغتون د ماشومانو څانګې مسؤلین وایي ډېری هغه ماشومان چې د هرات حوزوي روغتون ته راوړل کیږي عمرونه یې د 15 کلو نه کم دي. د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې یو شمېر ځوان نجونې او هلکان وایي چې په دې هېواد کې د دوی د ودې مهارتونو او زده کړې زمینه نشته دی. دوی وایي د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز ځوانانو ته د کار فرصتونو کمښت او اوسنیو شرایطو نه یوازې د دوی د لا ډېر مهارتونو د ودې مخه نیولې، بلکې د دوی پخواني امکانات او زیرمې هم اغېزمنې کړي. امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اوهایو جمهوریت غوښتونکی سناتور جیمز ډیویډ وانس د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. ټرمپ لیکلي له ډېر غور وروسته او د ډېرو نورو غیر معمولي استعدادونو په پام کې نیولو سره دې نتیجې ته رسېدلی چې د متحده ایالتونو د مرستیال ولسمشر په توګه د خدمت لپاره تر ټولو غوره کس سناتور ډیویډ وانس دی. بلخوا بیا ایلن ماسک اعلان کړی دی چې په ټاکنو کې د ټرمپ ملاتړ کوي او د میاشتې به $45 میلیونه ورکوي. د یمن حوثیانو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سور سمندرګي په اوبو کې د تیلو یوه کښتۍ کایوس لاین په یو بمي کښتۍ سره په نښه کړې ده. حوثیانو ادعا کړې ده چې په سور سمندرګي کې د بینټلي کښتۍ په ډورن او بلاستیک توغندیو برید کړی دی. په جرمني کې یوې محکمې د یو لبناني وګړي د نیولو اعلان کړی چې د حزب الله د وسلوالې ډلې د غړیتوب په تور نیول شوی دی. د آلمان د قضایي او امنیتي چارواکو لخوا نیول شوی کس په دې تورن دی چې د بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې د استعمال شوو پرزو په برابرولو کې ونډه درلوده، چې ګمان کیږي د اسرائیلو پر ضد په بریدونو کې کارول کیږي. دا و د شال تلویزیون نه لنډ خبرونه. تر بیا